الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله بتوفيق سره د سوالات و جواباتو شپږم نشست شروع کوو. په دې کې چې کوم وروڼه او خویندو تپوسونه کړي د هغې جواب به کوو د الله په توفیق سره. او حتی الوسه کوشش زموږ دی چې د ډېرو سوالونو جواب ورکړو، خو د وخت د کمي د لاسه، د مصروفیاتو د لاسه د هر چا جواب نشو ورکولی. او د هغې دا مطلب نه چې د دغه کس سره زموږ نه لګي یا والعیاذ بالله تکبر کوو. یو سړي کار یې دین بیانول، نو په هغې کې به هغه سیز تکبر کوي. خو زموږ د خلکو کې دا بیماري ده چې دوی داسې بدګماني ډېره زر کوي په سړي باندې. نو موږ ته داسې سوالونه راغلي دي او داسې میسیج یې چې په هغې کې دا وایي چې تا کې تکبر دی او قیامت پر ورځ به الله له څه جواب ورکوي او دا او داسې. نو دا سړی د حالاتو نه خبر چې دی په دغه ځي باندې ځان کې به ورته پته ولګي. د هغه دا مطلب وي چې څنګه زه مزدوري وکړم بیا فارغه ناست یم، یا مزدوري مې نشته بلکل فارغه یم، داسې یو دا مخامخ سړی هم فارغه ناست. نو د ډېرو مصروفیاتو د لاسه د بعض ملګرو د سوالونو جواب موږ نشو ورکولی، او په دې کې زموږ د چا سره دغه نشته چې دا خاص سړی د سوال جواب ورکوو، دا لرې دی، دا دشمن دی، یا داسې زموږ نه لګي. زموږ کار دی د الله په توفیق سره دین بیانول، چې هر څوک څه تپوس وکړي حتی تراوسه کوشش کوو چې د دې جواب ضرور کړو او واضح جواب ورته وکړو د قرآن او حدیث په رڼا کې. اولنی سوال په دې حلقه کې هغه دا دی، یو ورور تپوس کړی دی چې آیا سګرټ او نسوار او دس ماتوي او که نه. دا سوال اکثر زموږ دا خلک ډېر کوي. د دې جواب دا دی وبالله التوفیق چې د سګرټ او د نسوار سره او دس نه ماتېږي. د هغې وجه دا ده چې د دې سره عقل ختمیږي نه، انسان په هوش او حواس کې، او دې کې څه شک نشي چې دا یو حرام او خبیث او پلید شی. خو دومره ده چې لازم نه دی یو سړی به حرام خوري د هغې د لاسه به د هغه اودس ماتېږي. داسې قاعده نه ده او نه څه قانون دی ده په شریعت کې چې څوک کوم حرام وخوري د به اودس ماتېږي. نو هغه نشې سره اودس ماتېږي چې انسان دماغ ورسره بلکل ختم شي، نو هغه د ځان نه خبر. او د دې دا مطلب نه دی چې په سګرټ او په نسوار کې نشه نشته. دې کې خو څه شک موږ نه کوو په دې خبره کې، نشه پکې بلکل شته. خو دومره ده چې د استعمال سره اودس نه ماتېږي، اودس کول غوره یي. او اقل درجه ده چې خوله خو به کنګالې، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو اوږه وخورئ، پیاز وخورئ، نو جومات ته مه راځئ. هلکه دا حلال شي نه، چې یو سړی حرام شی استعمال کړي او د خولې نه څښا بنځي، خصوصا د سګرټو والا، نو د دوی نه به څنګه بیا دا ملایک تنګېږي، څومره به دې تنګېږي، او دا مونږ چې ورسره خوا کې کم کس کې دی څومره تنګېږي. باقي نسوار او سګرټ استعمالول، د هغې تجارت کول، هغه خرڅول، اغوستل، دا ټول حرام دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي یسألونک ماذا احل لهم، دوی ته تپوس کړي چې دوی دپاره څه حلال دي. قل احل لکم الطیبات، الله پاک شیونه حلال کړي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر خبره کوي ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث، چې دی به پاک شیونه حلالوي او پلید شیونه به حراموي، او دا به پلیدو کې دننه راځي. دا شان نشه م ورکوي. نو نسوار، سګرټ او دا چرس، هیروین، افیم او دا نشې والا پانونه، دا ټول شیونه په دې کې دننه داخل دي او دا حرام دي. د دې خرڅول، اغوستل، د دې لپاره ځای ورکول، دا ټول حرام دي. او بیا دا چې د نسوار او سګرټ د دې نشه دومره نه چې د انسان هوش او حواس ورڅخه ختم شي. نو ځکه صحیح خبره به دی والله اعلم، اگر که بعض علما وایي چې دې سره اودس ماتېږي،
هغه د چې نسوار او سګرټ د استعمال سره اودس نه ماتي خو اودس کول غوره دي والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه دا دی چې یو سړی د رسول الله وسلم قبر له ورشي او هلته په رسول صلی باندې سلام او درود ووایي، آیا دا درود او سلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوري او دا سړی ییني او کنه؟ الجواب بالله التوفیق. رسول صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی دی، خو هغه د برزخ ژوند دی. هغه نعمتونه ورته میلاویږي کوم چې الله سبحانه تعالی ورکوي په برزخ کې، د هغه اعمالو د لاسه کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم کړي دي هغه غټ اعمال. خو د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند په قبر کې دننه داسې نه دی لکه څنګه چې د دنیا ژوند دی د غوږ کولاو کوي، او نه داسې ژوند دی لکه څنګه چې د آخرت ژوند دی. یو ژوند د دنیا دی، بل ژوند د آخرت دی، په منځ کې ژوند د برزخ دی. او د برزخ د ژوند چې دی دا نه د دنیا د ژوند په شان دی او نه د آخرت د ژوند په شان دی. د دې ژوند پوره تفصیلات او هغه هر څه چاته معلوم دي، الله سبحانه تعالی ته معلوم دي. موږ د هغې په باره کې دومره خبرې کوو څومره چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودي. باقي رسول صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی، وفات شوی دی، د دنیا نه تللی. په قرآن کې الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. پیغمبر وایي ستا نه مخکې چې څومره انسانان راغلي یو سړی موږ نه دی پاتې کړی د همیشه لپاره، نو که ته مړ شي نو ولې دوی به پاتې کېږي؟ نو که ته مړ شي ای څه مطلب دی؟ دغه شان بل ځای کې الله سبحانه تعالی وایي کل من علیها فان، څوک چې دی فنا کېږي، په دې څوک کې رسول صلی الله علیه وسلم دننه راغی. دغه شان انک میت و انهم میتون، پیغمبر ته به مري دوی به مري. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل. که چېرته دا پیغمبر مړ شي یا ووژلی شي نو دا الله دا خبره کوي، چا چې پیدا کړی هغه دا خبره کوي. اوس یو سړی که د الله نه مخکې ځي وایي جدا مسله ده. بله دا چې صحابه کرامو رسول صلی الله علیه وسلم له غسل ورکړی، کفنې وله ورکړی، په هغه باندې جنازه کړې ده، بیا ښخ کړی. د ژوندي سره څوک دا کار کوي؟ بلکې د صحابه کرامو دا عقیده وه چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، په قبر کې داسې ژوند دی لکه څنګه چې دنیا ده، به دا کارونه نه کول. دغه شان کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو، فاطمه رضی الله عنها په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې لاړه او ورته یې ما زما د پلار میراث راکړه. میراث هغه څنګه غواړي؟ خو د هغې د عقیدې ده که زما پلار مړ شوی دی، او که د هغې د عقیده چې پلار ژوندی دی نو بیا میراث څه شي غواړي؟ بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوه کړه چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې پیغمبران په میراث کې د دین او د علم نه علاوه نور څه نه پرېږده، د عامو مسلمانانو دپاره یې کسب پاتې شو. دغه شان چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو صحابه کرام د هغه وخت په رسول صلی الله علیه وسلم نو ښخ کړی چې څو پورې خلیفه نه وټاکلی. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی نو دوی خلیفه داسې چې ټاکي، د هغو د عقیده دی چې رسول صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی. دغه شان د عثمان رضی الله عنه د دور نه واله او بیا د فتنې شروع شوې، د فتنو د دروازې سټارټې شو. په یو ځای کې د صحابه کرام د رسول صلی الله علیه وسلم قبر نه راغلي چې د ده نه مشوره واخلو، د ده نه تپوس وکړو، ده ته خپله مسله بیان کړو چې په دې فتنو کې موږ څه وکړو. نه دي راغلي، خو د هغو د عقیده ده که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه وفات شوی. په دې باندې دلایل به ډېر زیات دي، که موږ پکې ورننوتو نو خبره به رانه ډېره اوږده شي. حاصل دا شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم بدن په دغه قبر کې پروت دی، روح یې په علیین کې ده، او د رسول صلی الله علیه وسلم په برزخ کې ژوند هغه د ټولو انسانانو د ژوند نه ښایسته ژوند به ځکه چې هغه د دې انسانانو سید دی او سردار دی، او د اولنو او د آخرنو سردار دی. په دې باندې زموږ ایمان دی. خو یوازې ګوره په برزخ کې هغه نه دی ژوند دی، د شهیدانو ژوند دي، د نیکان خلک دوی ته هم نعمتونه میلاوي، خو دغه د برزخ ژوند دی. که څوک راته پوښتنه کړي پیغمبر مړ دی که ژوندی دی، نو څه جواب به ورکړې؟ مړ دی. دی په یو ټکي تفصیل وکړه څنګه مړ دی. مړ داسې دی چې دنیا ژوند یې ختم شي، نه زمونږ اوري او نه مونږ ییني. دا کمزوري خبرې دي او منګړت روایت دي چې رسول صلی الله علیه وسلم د امت ته اعمال هغه ته مخامخ کېږي او هغه ییني، او دا ټول هسې بې سنده خبرې. تفصیل بیا دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، مړ دی،
ژوند شتي ژوندی دی خو په برزخ کې ژوندی دی او هغه ژوند نه د دنیا د ژوند په شان دی او نه د آخرت د ژوند په شان دی. نو اصل دا دی چې مړي نه اوري. دا مسله ما تاسو ته بار بار بیانه کړې ده او بیا به هم بیانوم ځکه د عقیدې مسله ده. اصل څه دی؟ مړي نه اوري. دا اهمه مسله ده. یو ورځ ما د یو مولوي صاحب سره بحث شروع کړو، زه وایي چې پلاني ځای نه فارغ یم پلاني ځای نه. ما ته زموږ په پاکستان کې خو فرقې دومره دي چې په کور کې دننه هم درې څلور فرقو ولا اوسېږي. په یو کور کې دننه پلار یې جدا دین دی او د زوی جدا دی او د نوسي جدا دی او د انګوري جدا دی. نو ما ته څه حیاتۍ که مماتۍ لکه حیاتیان هلته هغه چاته وایي چې هغه وایي چې دا مړي ژوندي دي. داسې ژوندي دي لکه څنګه چې په دنیا کې ژوندي وو، خصوصا رسول الله وسلم. مماتیان هغه ته وایي چې بلکل مړي د سره اوري نه. نو ما ته کوم یې وي جو هغه ته پته کو څوک چې حیاتیان په دې کې هم راټینګي کوته چې مماتیان په دې کې هم راټینګي. وایي دې مسلو کې زه ګوتې نه وم. ما ته وایي دا خو د عقیدې مسله ده. ته مولای ته به سوال څوک راشي ته نه به تپوس کې مړي اوري که نه اوري. په پاکستان کې، افغانستان کې، انډیا، بنګلادیش کې غټه جاخه چې کومه روانه ده هغه د دې خبرو د لاسه روانه دي. قبرونو د ورسونه د درګاهونه دربارونه ټول د دې د لاسه دي چې مړي اوري که نه اوري. خبره په دې ځای ختمېږي. او ته زه به ګوتې نه وم. بیا چې یو څو خبرې وکړې بیا ما ته ووایي په اخره کې وایي که اوري او که نه اوري زموږ پکې څه کار دی. خو جواب ما له رانه کړو چې اوري که نه اوري. ته پته چې هر طرف ته زه پوساوېږم د علم ورسره نه و. نو دا بنیادي مسله ده. مړي اصل دا دی چې نه اوري. وما انت بمسمع من في القبور. پیغمبر په دې قبرونو کې چې څوک دي نشي اورولی. بیا به ته استثناء کې مګر کوم ځای کې چې شریعت ویلي دي چې اوري هلته اوري. نو زموږ په ملک کې چې کوم دي هغه د حد نه اوري یا کمېږي. حیاتیان څه وایي مړي همیشه اوري. دغه اصل خلاف دی. مماتیان راپاسېږي په دوی رد کوو چې ستاسو عقیده خرابه ده. نو د هغه حدیثونو نه انکار وکړو په کوم کې چې دا دي چې مړي په دې وخت کې اوري هغې پسې پرېښودو. نو دغه تاسو هم زیاتی وکړو. اوس دا حدیث دی چې مړی ښخ کړی شي نو د ژوندي چې کله روان شي دی د هغوی د قدمونو اواز اوري. د صحیح بخاري حدیث دی. او ما پخپله د یو مولا سره بحث کوم مماتی و. ما د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب ته نه رسېدلی. ما زه خو چې به کوم رسېدلی ما خو دغه ده نه واضح ترجمه یې دا ده. وایي نه د دې مطلب دا دی چې یعنې دا ملایکو له دومره زر راشي دومره زر د منکر او نکیر چې لا دا ژوندي د دغه ځای نه وتي هم نه وي. اوس دا ګوره حدیث ټول تا ورته وکړو مات راماتې کړو خو چې د مولوي صاحب او د امیر صاحب د خبرې چې د خلاف ورزي ونه شي. نو الحمدلله چې الله موږ ته د سلفیت دا منهج او عقیده را نصیب کړې ده. کوم ځای کې قرآن او حدیث خبر راشي بس هغه شان یې منو څنګه چې الله ویلي څنګه چې پیغمبر او څنګه چې صحابه کرام ویلي. رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې په قرآن او حدیث کې دا مسله نه ده ثابته چې هغه ډایرکټ ستا د سلام او ستا د درود اوري. پاتې له د لیدو دا خو بلکل نشته. لا په دې کې بعض علما خبرې کوي چې اوري که نه اوري دا سلام ډایرکټ. خو په دې کې چې څوک بحث کوي نه هغه بلکل د علم نه خالي دی چې ایني که نه ایني. دې بعضو کتابونه لیکلي دي دا پای کې ښه باقاعده آداب دي د مسجد نبوي د زیارت. نو په آدابو کې دا هم لیکلي چې رسول صلی الله ورځي نه د خپو د دې طرفه به ورځي یعنې کوم طرف ته چې د هغه خپې دي د سر د طرفه به ورنه راځي ځکه چې هغه تا ته ګوري نو بیا به سر راړي او دا ټولې خبرې لیکي چې ایني په دې خو سره څه دلیل نشته. حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې ځمکه کې داسې ملایک ګرځي چې هغوی د درود او سلام رسوي چاته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. که رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرکټ اورېدی نو دې ملایکو ته څه ضرورت دی؟ دې ملایکو دا کار چې لګېدلی دا خو دې دلاسې چې رسول الله نه اوري ډایرکټ که نه. دغه شان په حدیث کې دا راځي په سنن ابي داود کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې چې څوک په ما سلام واچي الله سبحانه وتعالی ما ته روح را واپس کړي نو زه هغه سلام جواب ورکړم. په دې کې دوه مسلې دا چې وایي ما ته روح را واپس کړي د دې څه ثابته شوه؟ رسول صلی الله علیه وسلم مړ دی. دویمه نه اوري ډایرکټ اورېدی نو بیا دې کې څنګه وایي چې کله
د روح ما ته راواپس شي او ملایک په ځمکې ګرځي او هغوی ما ته د سلام راورسوي، نو صحیح خبره ده والعلم عند الله چې رسول صلی الله علیه وسلم ډایرکټ د درود او د سلام دا نه اوري. او په دې کې ته یو فایده ذکر کوم، ناشنا فایده، چې د خپل پلار سره ښه کول غواړي په رسول صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایي. نو په ذهن کې لري چې د پلار سره د خو د رسول صلی الله علیه وسلم درود ته څه د دې څه تعلق ته ډېر باریک تعلق ته لري. حدیث کې دا راځي چې کله څوک په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو ملائک چې کله دا درود ویسي نو هغه ته وایي فلان ابن فلان، پلانی د پلانی زوی دا درود ویل. ګوره ستا د پلار تذکره به هلته کېږي. لکه ته دا غواړې چې پلار سره ښه وکړې او د هغه تذکره وشي دومره اوچت مخلوق په ژبه باندې، نو په رسول صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایه. دا ناشنا فایده له ځان سره یاده ساتئ چې هلته داسې ویلی کېږي پلانی د پلاني زوی، نو د پلاني زوی د ستا پلار دی، د هغه نوم به اخیستی کېږي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د عربیان اکثر سنت نه کوي، نو دا څه خبره ده؟ الجواب، یو خو دا خبره پرېږدئ چې سعودیان دا چل ډېر کوي او عربیان دا چل ډېر کوي. خپل ځان ته که ته غواړي چې خپل ګریوان کې سړی وګوري چې ما کې کم کم کمی دی، خو دوه خبرې راټینګې کړي، او دوی سنت نه کوي او دوی سنت نه کوي. داسې عام تپوس وکړي چې سړی سنت نه کوي، دې څه دغه دی. بل داسې یو قوم پوره قوم پورې نښته دی او کمي د لاسه، دا هم ناانصافي ده. او موږ کې چې کمې کمیانې دي هغه خصوصا د سعودیانو کې چې کم کمیانې دي د هغې په مخ کې زموږ هغه داسې لکه غرونه. یو سړی سنت پرېږدي دا کمی دی. زه دې مسلې ته راځم. یو سړي ته عقیده نه ده معلومه، یو سړی خپل رب نه پېژني، یو سړی قبرونو ته سجدې لګوي، یو سړی تعویذونه استعمالوي، یو سړی درګاهونو او دربارونو له ځي، یو سړی عقیدې کمزوري دي، غلطې عقیدې، دا غټ نقصاني که دا غټ نقصاني ده سنت چې نه کوي. نقصاني دا ده چې عقیده یې نشته. نو دا یوه خبره یې ساتئ. بیا راځو دې مسلې ته. دا سنت چې کوم د مانځه سره یې دې ته سنت وایي. موږ ټول ته سنت وایو. یو فرض وي، فرض واجب او سنت. دا فرض او واجب چې ورته وایي د دې مطلب دی چې په کولو یې ثواب دی او په نه کولو عذاب دی. او سنت چې کله وویلی شي د هغې مطلب دی چې په کولو یې ثواب دی، په نه کولو یې عذاب نشته. دا خو یو قاعده یې ده ساتئ، دا یو قانون یاد کړئ ځان سره. حدیث کې دا راځي چې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو بدو راغی. رسول صلی الله علیه وسلم نه د اسلام تپوس وکړو اسلام څه ته وایي، څه کول غواړي. رسول صلی الله علیه وسلم پنځه لمونځونه یې په شپه او په ورځ کې. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس نه وتو نه بدوان خو سادهګان خلک په دغه لاره لاره کې وي په الله مې د قسم وي نه به ډېروم او نه یې کمومه. داسې چې د وي دغه به کوم. رسول صلی الله علیه وسلم افلح ان صدق، دا سړی کامیاب دی که رښتیا وایي. د دې نه دا ثابته شوه چې فرض لمونځ هغه کم یو دی، هغه دغه پنځه لمونځونه دي. دا واجب دي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دته دا وښو. خو د هغې سره سره دا یې ساتئ همیشه سنت نه کول. دا دلیل دی د دې سړي په بېدینۍ باندې، او دلیل دی په دې باندې چې دې سړي سره د دین قدر نشته. اگر که بعض علما ګوره دا مو چې دې سره ګناهګاري خو نه د ګناه د فتوه پې لګول، کله نه کله سړی پرېږدي بیماري په څه کار کې مصروف وي، انشاءالله دته څه حرج نشته. موږ د هغه سړي خبره کوو چې همیشه یې پرېږدي. په کار دا د مسلمان له چې دی د دې لمونځونو حفاظت وکړي، او که چېرته دې پاتې شي قضا دې راوګرځي. ګوره دې لپاره قضا هم شته. علما وایي کوم سړی چې سنت پرېږدي ورو ورو دې سره عادت شي، بیا دویمه مرحله دا ده چې بیا ورو ورو د فرض لمونځ پرېږدي. طبیعي د طبیعي دروازه ده چې کله سړی د سنت همیشه پرېږدي. ځکه امام ابن حجر رحمه الله د دغه اعرابي د حدیث چې کوم دی د بدو د دې شرح یې کوله، هغې کې بیا دا خبره کړې ده کوم سړی چې همیشه د سنت پرېږدي د سستۍ د لاسه د بې رغبتۍ د لاسه، نو دا فسق او فجور دی. وی دا فسق او فجور دی، او په دې باندې وعید راغلی دی. امام ابن حجر ناشنا دلیل ذکر کړی. وی دلیل لري چې رسول الله چې من رغب عن سنتي فلیس مني، څوک چې زما د لارې نه وړی دی زموږ په امت کې نه دی، او د رسول صلی الله علیه وسلم لار دا و چې هغه به د سنت کول.
الا دا چې سفر کې پرېښوده سنت دي سوای د سحر د سنتونه. دغه شان هغه امام ابن حجر وایي صحابه کرامو دغه ټولو دا طریقه وه چې د سنت به همیشه کوله سوای د سفر نه. نو دا د مسلمان شان دی چې دی د فرض منځ سره د سنت به کوي، د دې پرېښوده نه دي پکار، دوام پې نه پکار. او کله نه کله چې د چا نه پاتې شي نو د هغې سره ګناهګارېږي نه. والله اعلم. د هغې نه بل سوال دی چې یو سړی یوازې لمونځ کوي، نو دا بعض خلک وایي جومات ته راننوځي یوازې لمونځ کوي، د هغې لپاره اقامت کوي. دا طریقه دوی صحیح ده که صحیح نه ده؟ الجواب علماو په دې خبره باندې خو اتفاق دی چې کوم سړی راننوتو جومات ته او یوازې لمونځ کوي او د بانګ ونه وي اقامت یې ونه کړو لمونځ یې صحیح دی، ځکه چې یو پر بانګ ویلی شوی اقامت شوی کوم چې په جومات کې مخکې شي، نو بس د ده دا طریقه د ده دا لمونځ دا صحیح دی. خو علما دا وایي لکه امام شافعي رحمه الله وایي چې یو سړی جومات ته راننوځي او لمونځ کوي ځان له اقامت وکړي، نو ما ته څوک داسې نه ده معلوم علماو کوي چې هغه د دې کار خلاف دی. نو که یو سړی اقامت وکړي راننوځي بانګ و اقامت وکړي نو په دې کې هېڅ حرج نشته. او قتاده رحمه الله امام قتاده رحمه الله وی لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا خير. وی دا گواهی چې ته ورکړې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، د خیر نه علاوه پکې نور څه نشته، خیر پکې دی. دغه شان انس بن مالک رضی الله عنه ثابت دي او امام ابن ابي شيبه رحمه الله دا روایت راوړی دی چې هغه پیر جمعات ته ننوتو وقد صلوا او هغوی لمونځ کړی، فامر رجلا فاذن واقام، نو یو سړي ته امر وکړو هغه بانګ ووایي او بیا اقامت وکړو، او دا روایت سندن ښه صحیح دی. نو دغه شان چې څوک جومات ته راننوځي که اقامت یې وکړو هېڅ حرج پکې نشته، او که ویې نه کړو نو هم څه حرج پکې نشته. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی، هغه ده چې یو سړی په صفونو پسې شاته یعنې صفونه پورې او دی د صفونو نه شاته یوازې لمونځ کوي، دا لمونځ کېږي او که نه؟ جواب وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب په رڼا کې راکړه. الجواب وبالله التوفیق هغه ده چې اول خو دا خبره کول چې جواب راکړه د امام صاحب په مذهب باندې څه مطلب دی؟ موږ چې دله جواب درکوو دا به انشاءالله په مذهب د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم او په مذهب د امام ابو حنیفه به مې ځکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله وي کوم ځای کې صحیح حدیث ملاوي شو دا چا مذهب دی؟ وایي دا زما مذهب دی. بس د امام ابو حنیفه دغه مذهب دی، زه به تا ته په دې خبره باندې حدیثونه وښیم، همدغه مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله دی. دا سوال چې سړی کوي سړی داسې وایي چې د امام شافعي طریقه راته وښایه د امام ابو حنیفه، په خپله موږ دا وایو، په خپله ټول دا وایي چې دې امامانو کوشش کړی دی د قرآن او د حدیث د بیانولو، نو چې هغوی قرآن او حدیث بیان کړي دي، نو ته بیا تپوس ولې د یو خاص مولا په باره کې کوې چې دی څه وایي؟ هغوی قرآن او حدیث بیان کړي که نه، ته ووایه قرآن او حدیث دې مسله کې څه وایي؟ خو بیا هم جواب د دې مسلې ورکوو که دا رور به مطمئن کېږي او که نه، خو دا جواب به انشاءالله د رسول الله وسلم د حدیثونو په رڼا کې. یوازې کس چې د صفونو نه شاته لمونځ کوي صحیح خبره دا ده چې دا لمونځ نه کېږي. یوازې یو سړی چې د صفونو نه شاته ولاړي د ده لمونځ نه کېږي، دا صحیح خبره ده. په دې باندې دلیل دی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی دی د علي بن شیبان رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف. رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې صف نه شاته ولاړ یوازې لمونځ کوي. فلما انصرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم، چې کله رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ ختم کو ورته یې وویې، هغه ته یې آواز وکړي دی خو راشه هغه لمونځ ختم کو، وایي دا لمونځ بیا وکړه. فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لمونځ نه کېږي د هغه سړي چې یوازې د صف نه شاته ولاړي، او دا حدیث حسن درجه کې د دنیا شواهد دي. دا اوس د رسول صلی فتوا ده. کوم علما چې دا وایي چې نه کېږي هغوی یو څو جوابونه ورکوي او مختصر به د هغې جواب وکړو، د جوابونو جواب به وکړو. هغو دا وایي چې دا زنانه چې شاته یوازې ولاړې د دې لمونځ څنګه کېږي؟ لکه حدیث کې دا راځي که صحیح بخاري صحیح مسلم حدیث دی، انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې فقمت انا والیتیم
وی زه یتیم پر رسول په شاته ودرېدو والعجوز من ورائنا او ښځه کوم ځای کې ودرېده هغه زموږ نه شاته ودرېده وګورئ دا یوازې ولاړه نو د دې جواب دا دی چې دا خو د ښځو مسله ده دا مسله چا لپاره ده دا د ښځو لپاره ده دلته خبره عامه د جومات دنه سړی راشي هغه څه کوي نو دا د ښځو خاص مسله ده چې کومه مسله د ښځو خاصي بیا هغو ته پرېښوده پکار دي بعض دا خبره کوي وی ابوبکر رضی الله عنه چې د دروازې سره رکوع وکړه او دې صف ته راغی نو د دروازې نه د صفه پورې دی یوازې نه د ده لمونځ څنګه وشو جواب هغه دا دی چې مسله دا روانه ده چې یو سړی لمونځ پوره کوي موږ وایو د ده لمونځ نه کېږي دا خو د یو څو سکندو دپاره دا خو هېڅ حرج نشته نو دې او دی کې فرق دی خو بعض څه وایي د علما ګوره په یو بل باندې ناشنا ردونه کوي چې چا زړه ژوندی هغه د علم سړی شوق پیدا کېږي بعض دا دلیل ورکوي وی عبدالله بن عباس چې د رسول صلی سره ودرېدو شپې تهجد چې کول رسول صلی سره ودرېد که خو په غلط طرف ودرېد په کوم طرف ودرېد په ګس طرف ودرېد رسول صلی د غوږ نه ونیو او شاته یې راتاو کړو کوم ځای ته د ښۍ ته وی دی چې شاته راتاو شي دی یوازې نه و دی چې شاته راتاو شو دغه ټیم کې دی یوازې نه و د ده لمونځ څنګه وشو جواب د دې مسلې دا دی چې عبدالله بن عباس شاته ولاړ نه و تېر شوی و او د تېرېدو مسله جدا ده او د ودرېدو هغه جدا ده بعض علما دا وایي دې ځای کې چې رسول صلی چې لا صلات وایي د دې مطلب دا دی چې مونځ نه کېږي مطلب دا دی چې مونځ کامل نه دی دا مسله ده بعض یاران په دغه کې مو راپېښوي وایي چې سوره فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي وایي دلته مطلب دی چې مونځ کامل نه دی ځکه ستا دا خبره ومنو مونځ کامل نه دی ولې په خلکو باندې نقصاني مونځونه کوي خو بیا دا خبره دې غلطه ده چې دلته دا مطلب دی چې کامل نه دلته مطلب دی چې نه کېږي دلیل پې څه دی رسول صلی الله سړي ته څه ووایي بیا وکړه چې مونځ کامل نه دی صرف مسله دا ده بیا رسول څنګه دې سړي ته وایي چې بیا وکړه حدیث کې دا راځي امام ابو داود امام ترمذي رحمه الله راوړی د وابصر د حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو رجلا یصلي خلف الصف وحده یوازې ولاړ رسول صلی الله علیه وسلم فامره ان يعيد صلاته رسول صلی الله علیه وسلم بیا وکړه دا واضح فتوا ده وی د مونځ بیا وکړه نه دی شوی اوس دې مسلې له راځو چې ته جومات ته دننه راغلې او په صفونو کې بلکل ځای نشته ته په صفونو کې وګرځېدې خو دې ستا ته ځای میلاو نه شي چې ورننوځې خصوصا چې د هغه خلکو جوماتونو ته ورننوځي چې هغه د رسول په طریقه باندې بلکل عمل کوي د هغوی خپې د خپو سره اوږې د اوږو سره په هغې کې ځای نه چاته نه میلاوېږي او که دا دغه جوماتونو ته ورغلي چې په خپله مرضۍ څوک یو لیش مخې ته ولاړي څوک شاته ولاړي څوک ښی طرف ته خوا شوی څوک ګس ته خوا شوی څوک شاته د ایسي سره ډډه لګولي چې یخ هوا پرې لګي څوک ستنې ته ولاړي نو په دغه کې بیا چې دا کسان لږ وړقی نو د اووه اتو کسانو ځای پکې د نور راوځي خو که یو کس راغی او ځای ورته میلاو نه شو چې ځای میلاو نه شو نو الله وایي فاتقوا الله ما استطعتم څومره صداقت یې دومره به خبره منې په هغې به عمل کړي نو بیا ته شاته مونځ کولی شي یوازې د په هغه وخت کې چې کله په صفونو کې ځای نه وي بعض علما دا وایي چې د مخکې صف نه به یو کس راشاته کړي او په دې کې هغوی یو حدیث ذکر کوي چې امام طبراني رحمه الله راوړی دی وایي په هغې کې دا دي چې یو کس به دې شاته راښکو دی رسول صلی الله علیه وسلم چې یو کس به دې د دې صف نه شاته راښکو دی خو دا حدیث سندن ضعیف دی او په دې کس راښکودو کې د مخکې صف نه شاته درې نقصانات دي اولنی نقصان دا دی چې تا چې کله دی راښکودو شاته دی کو هغه اولنی صف ته نیمګړی کو او رسول صلی الله علیه وسلم په صفونو کې خالي ځایونه مه پرېږدئ نو ته یو دا کار وکړو دویم دې دا ظلم وکړو چې ولې ته دی د غوره ځای نه راشاته کړې هغه راغلی دی وختي نو دی ولې راشاته کړې درېیمه دا چې په ده باندې دې تشویش جوړ کړو مونځ دې په خراب کړو خشوع دې په خرابه کړه نو صحیح خبره دا ده چې کله ته جومات ته راننوتې او صفونه ډک شوي وو وګوره که ځای پکې میلاو شو صحیح ده که ځای میلاو نه شو نو شاته یوازې ستا مونځ کېږي خو یو کس شاته راکاږه مه ځکه چې دې باره کې د حدیث کمزوری دی سندن والله اعلم د هغې نه به سوال دا دی چې یو زنانه احتلام ورته وشي او هغه پوه شي چې ماته احتلام شوی دی نه دا به غسل کوي او که نه ځکه چې هغې حیا ورځي که غسل وکړم خلک وایي چې څه چل شوی جواب د دې مسلې هغه دا دی احتلام په اصل کې
دې ته وایي چې ښځه او که سړی دی په خوب کې داسې څه ویني چې کوروالی کوي یا د هغې په شان نور څه د هغې د لاسه غالبا مني ځي د انسان نه غالبا اگر که لازم نه ده او چې کله زنانه داسې اثرات ویني چې د هغې نه مني تلې ده په خوب کې نه دا بیا غسل کوي او که څه اثرات یې ونه لیدو نو بیا به غسل نه کوي دا مسله د سړي او د ښځې لپاره یو شان ده نو دا لنډه یاده ساتئ یو سړی دی په خوب کې ولیدي مثال کې کوروالی کوي یا بل سره شهوت کار کوي سهار چې راپاڅېد نو په پرتوګ باندې څه اثرات نه وو نو په ده باندې غسل نشته یو سړی دی احتلام ورته یاد هم نه دی چې ما څه لیدلي او څه نه ولیدلي خو چې راپاڅېد په پرتوګ باندې اثرات ولیدو د منۍ نو په ده باندې غسل شته مطلب دا چې خبره ټوله تړلی شوې ده په منۍ سره چې دې ولیده نو تا باندې غسل شته چې دې ونه لیده غسل په تا باندې نشته او دې باره کې یو حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د عایشه رضی الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما یو سړی دی سهار راپاسي چې وګوري د پرتوګې لوند شوی خو دا ورته یاد دی چې ما څه لیدلي که څه نه دي لیدلي خبره ته یېره یا لیدلي نه دي رسول صلى الله عليه وسلم يغتسل غسل بكي وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا أو يسرد احتلام أخوه بتياد غسل نواله محسوس نكو رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل عليه فدبن غسل نشتي سبحان الله دغه حدیث کې دي بار بار موږ دا خبره کوو چې ګوره قرآن او حدیث کې هر مسله شته بالکل د دې رور جواب هغه د حدیث کې نو ام سليم رضي الله عنها چې کله دا خبر واورده ويا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك شيء يا رسول الله زنانون دغه مسله رسول صلى الله عليه وسلم نعم انما النساء شقائق الرجال اهو سړي او ښځو په احکامو کې یو شان دي لده چې استثناء راشي دغه شان یو حدیث کې درځي چې ام سليم رضی الله عنها رسول الله بصراله او تپوسیتو عن المرأة اذا هي رأت في منامها ما يرى الرجل چې رسول الله یو ښځه داسې خوب ویني لکه سړی چیني هل عليها ان تغتسل په دې باندې غسل شته رسول الله صلی اذا رأت الماء چې اوبه ولیدي فعليها ان تغتسل اوبه مطلب یې معنی نو زنانه ته هم داسې احتلام کېږي لکه څنګه چې سړي ته کېږي او مسله د دوی یو شان ده او دا خبر به کې نه چلیږي چې حیا ولا ورځي او حیا نه ورځي دا باندې غسل واجب دی لازم به غسل کوي دا بعض وایي چې لکه مثال کې مشران ناشي او پلانې ناشي او علانې ناشي ډېرې طریقې شته ناممکنه خبره چې بالکل داسې طریقه نه خو غسل پې لازم دی والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې زه په اسټرالیا کې اوسېږم او هلته دغه اختر را روان دی د نصاراو د عیسایانو چې هغې ته کرسمس وایي او دغه خلک که موږ ولې مبارکي ورنکو نو چې زموږ مخې ته تېرېږي نو موږ ته دغه وایي میری کرسمس او هیپي نیو اییر نو موږ به د دې څه جواب ورکوو الجواب هغه ده اول خو دا خبره یې ساتئ دا اهمه خبره ده چې مسلمان له نه دي جایز چې دی د کافرانو په اخترونو کې شرکت وکړي نه به هغوی له مبارکیانې ورکوي بلکې علما وایي چې کله ناکله دا خبرې سړی کفر ته مرسوي قد یؤدي بفاعله الى الکفر دې له سړی کافر کېدی هم شي بعض حالاتو کې امام ابن القیم رحمه الله وایي هر چې کافرانو له مبارکي ورکول دي د هغوی په اخترونو کې فحرام بالاتفاق اتفاق د مسلمانانو او علماو دا حرام کار دی نو دې چې ورته نه چې د اختر دې مبارک شه او په دغه خوشحالي کې دوی له هدیه اخیستې ولې وایي دا داسې ده لکه ته چې هغه له په دې باندې مبارکي ورکوې چې ته صلیب ته سجده لګوې مبارک شوي صلیب ته دې سجده ولګوله دغه شان د هغه د اختر هم د هغه د دین حصه ده که نو چې ته له مبارکي ورکوې خو د هغه په دې دین باندې هغه له مبارکي ورکوې چې هغه زموږ د شریعت خلاف دی د قرآن او حدیث خلاف دی د عیسی علیه السلام خلاف دی او ته به له مبارکیانې ورکوې دا بعض ول هغه هدیې علي خصوصا هغه ګفټونه ده او ونې او په هغې کې لیټونه لګېدلي او دا ټول حرام کارونه یې او زموږ په دې امت کې هم داسې شتې کم یو دي دغه دي که د میلادیان
هغه هم د لیټونه میټونه خواره کړي په دې جوماتونو او په دې لارو کوڅو کې دوی هم د خپل کرسمس کې او د کال چې شروع کېږي د انګریزي د کال د دې په ابتدا کې د دوی دغه اختر راځي او په دې ورځ عیسی علیه السلام پیدا شوی اگر که دا خبر هم د دوی کمزوري دی چې په دې ورځ پیدا شوی او هغوی عیسی علیه السلام د الله زوی دی والعیاذ بالله او هغوی دا وایي چې الله سبحانه وتعالی د دریو دریم دی یعنی الهه درې دي عیسی علیه السلام او دغه مور او الله سبحانه وتعالی یا عیسی علیه السلام جبريل او الله سبحانه وتعالی والعیاذ بالله نو ته چې ځې او دله مبارکي ورکې مطلب چې ستا دا خبره صحیح ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی ته به له مبارکي ورکې الله په قرآن کې وایي تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا الله وایي نږدې ده چې اسمانونه ټوکړي ټوکړي شي ځمکه وچاودي غرونه ریزه ریزه شي راولېږي یا الله ولي ان دعوا للرحمن ولدا وایي دې ظالمانو د الله لپاره ولد ثابت کړی د دې خبرې د لاسه نږدې ده الله وایي چې اسمان ټوکړي ټوکړي شي ځمکه وچاودي غرونه راولېږي ته ځې هغه له مبارکي ورکې چې ستا دا خبره صحیح ده هغوی له مبارکي ورکول دا حرام کار دی او چې هغوی په دې دین به ورسره راضي شي د هغوی په دې کار بیا خو کفر دی والعیاذ بالله هغوی له مبارکیانې که مخامخ ورسره میلاو شوي که په واټساپ باندې که په فیسبوک باندې په دې دا حرام کارونه سبحان الله د مسلمانانو حال دې ته راورسي چې په دغه ورځ باندې چوټي ورکړي ټولو مسلمانانو له وایي زه چوټي ده د شي چوټي ده وایي نن د کرسمس ورځ ده وایي د هغوی د اختر دپاره چوټي مو ورکړي او دا بوډونه یې ځای په ځای لګولي یو په انټرنیټ کې او دا مسلمانان دا خبرې کوي نو دا نه دي جایز او که دې ته ته ووایي چې هیپي کرسمس یا میری کرسمس او یا بل سره ته ووایي هیپي نیو ایئر ته به له قطعا جواب نه ورکوې د دې نه به له مبارکي ورکوې نه به مبارکي اخلې ځکه چې په دواړو کارونو کې اوس ته شریک کېږي هر څه که ته ویلی شي په دغه ټیم کې بل څه ټکی مکې ووایه خو د دې جواب به نه ورکې زما ټول وروڼو ته دا نصیحت دی چې په دې خپل دین باندې پکار دی چې موږ فخر وکړو د دې دین د لاسه الله سبحانه وتعالی موږ له عزت راکړی پکار دی چې موږ د خپل دین عزت وکړو په دې باندې فخر وکړو خوشحاله شو موږ ته څه ضرورت دی چې یهودیانو له مبارکیانې ورکوو نصرانیانو له ورکوو هندوانو له ورکوو دا خو هغوی د ځان نه جوړ کړی دین دی د ځان نه جوړ کړي دین باندې ته څنګه له مبارکیانې ورکې والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې د موبایل دا کومې کمپنۍ چې د سیمانو ده قسمه قسم کمپنیانې دي کوم چې د موبایل د سیمان خرڅوي او چلوي وایي دوی داسې پروګرام کړی دی په دې سیم کې چې تا سره پیسې ختمې شي نو ته د هغوی نه پیسې اخیستی شي مثال کې 15 روپۍ به تاته راواړي 50 روپۍ به تاته راواړي او پیسې به درنه نه اخلي بیا به درنه وروسته کټ کوي او زیاتې به درنه بیا کټ کړي 50 یې درکړي 50 به کټ کړي 50 یې درکړي 60 به کټ کړي دا معامله سودي معامله ده که نه که سودي معامله ده او که نه الجواب هغه ده چې دا سودي معامله نه ده هر مسلې کې د فتوی ورکولو نه مخکې به کې سوچ پکار وي علماو سره مشوره علماو ته رجوع په داسې قسمه خدماتو کې چې دا کمپنیانې ورکوي په دې کې اشتراک او شرکت جایز دی د هغې وجه دا چې دی په تا باندې مال نه خرڅوي دی په تا باندې یو فایده در خرڅوي چې ته د هغې نه فایده اخلي او دا پوینټونه دي دا پیسې نه دي هسې ورته موږ په اصطلاح کې وایو 10 ریاله مو ته واچول او 100 روپۍ مو ته واچولې دا په دې 100 روپو باندې تعالی پوینټونه درکوي په دې 10 ریاله باندې تعالی پوینټونه درکوي دلیل په دې باندې چې دا پیسې نه دي چې دا ته به استعمالول هم نشي فایده دې نشي اخیستی بازار ته راشي به جامې به اخیستی شي په دې موبایل کې چې کوم پیسې دي په دې کپړې اخیستی شي نشي اخیستی دا پوینټونه دي یعنی کمپنۍ ته اجازت درکو چې د دې تاریخ نه واله د هغه تاریخه پورې استعمال کا د دې اجازت وي فایده تعالی درکړه او بعض علما وایي د دې داسې مثال دی لکه اجاره اوس ته یو کس نه فایده واخلي چې دا ګاډی مال راکا
زه به ګاډی چلومه، پیسې به هفته بعد درکم، دومره پیسې. خو چې وخت هم معلوم دی پیسې هم معلومې، دا پکې شرط دی، وخت معلوم دی پیسې معلومې. دلته هم دغه قصه ده که دې موبایل دې کمپنۍ ته اجازت درکو چې ته موبایل استعمال که د یوې هفتې پورې دومره استعمالولی شي، دومره ټیم دی، بیا به دومره پیسې ته نه کټ کېږي. نو په دې معامله کې څه حرج هغه نشته، والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه ده چې په دوایي کې حرام شی استعمالولی شي او که نه. الجواب د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې د هرې بیمارۍ دپاره علاج پیدا کړی، د هرې بیمارۍ دپاره، او ترغیب یې موږ له راکړی دی چې تاسو علاج کوئ. ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاري کې شته، رسول صلی الله علیه وسلم وی ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. الله چې کومه بیماري دنیا ته راکوزه کړې ده د هغې سره د هغې علاج هم راکوز کړی. د جابر رضی الله عنه حدیث دی په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی لکل داء دوا، د هر بیماري دپاره څه دی دوایي شته، علاج شته. نو شریعت موږ له اجازت راکړی موږ دوایي استعمالولی شو، خو د هغې سره سره موږ ته دا نصیحت هم کړی دی چې په حرامو باندې به یې نه کوئ. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته ډېر ناشنا روایت دی. وائل الحضرمي وی چې ان طارق بن سوید الجعفي رضی الله عنه، طارق بن سوید الجعفي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کو د شراب مبارکي، فنهاه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه منع کو او کره ان يصنعها، دې منع کو چې دا به جوړې نه. ناغوت انما اصنعها للدواء، یا رسول الله دوايي لپاره موږ جوړو، دې شنه چې بس کو مزید یا رسول صلی الله علیه وسلم انه ليس بدواء ولكنه داء، دا دوايي نه ده، بیماری ده، اجازت ورنکو. دغه شان د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه وی نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن الدواء الخبيث، هر هغه پلید شی، نجس شی، نشه ورکوونکی شی، حرام شی، دین رسول الله منع کړي چې په دې باندې علاج نه کوئ. ابو الدرداء دا روایت ته په سنن ابي داود کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان الله انزل الداء والدواء، الله بیماری مرکوزه کړې ده او دوايي مرکوزه کړې ده، وجعل لكل داء دواء، او د هرې بیمارۍ دپاره علاج پیدا کړی دی. فتداووا ولا تداووا بحرام، نو علاج کوئ خو په حرام باندې علاج به نه کوئ، والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې یو زنانه د حیض په حالاتو کې نو دا قرآن ویلی شي او که نه. الجواب دې مسله کې د علماو اختلاف دی، خو کومې ته چې زما زړه مطمئن کېږي والله اعلم هغه ده چې د حیض په ورځو کې زنانه د قرآن تلاوت کولی شي، او دا د امام مالک رحمه الله قول دی، دغه شان امام احمد رحمه الله نم ثابت دی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، امام شوکاني د ټولو دې خبرې له ترجیح ورکړې ده. د هغې باندې یو څو وجې دي. اولنۍ وجه دا ده، اصل دا دی چې یو سړی قرآن ویلی شي، د دې قرآن نه چې منع کوې، د دې عبادت نه چې منع کوې، د هغې لپاره به مضبوط دلیل ښیې. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی ښځه زنانه چې د حیض په ورځو کې تلاوت کوي، د دې نه په منع کولو کې یو هم صریح او صحیح حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت، او د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم په زنانو باندې حیض راتو، د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې هم راتو، خو په یو ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم هغو ته نه وایي تاسو د قرآن تلاوت مه کوئ، لکه څنګه چې هغوی د دعاګانو نه دي منع کړي، دغه د قرآن د تلاوت نه هم نه دي منع کړي. دویمه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی امر کړی دی ټولو مسلمانانو ته چې د قرآن تلاوت کوئ، او چې څوک د قرآن تلاوت وکړي الله ورله غټ اجر ورکوي. اوس دا زنانه چې ته دې اجر نه محرومې او دې غټ عبادت نه، د هغې لپاره به دلیل ښیې، او دلیل نشته. درېیمه وجه دا ده، دا کوم علما چې منع کوي چې زنانه به د حیض په ورځو کې تلاوت نه کوي، هغوی وایي د دې زنانه چې د حیض په ورځو کې ده، د دې قیاس موږ په جنوب انسان باندې کوي، سړی جنابت په حالات کې، نو ګوره هغه قرآن نشي ویلی، څنګه چې هغه قرآن نشي ویلی نو دغه شان دا زنانه هم قرآن نشي ویلی. نو دا علما پرې رد کوي، وایي ستاسو دا قیاس مع الفارق دی، دا قیاس په هغې نه صحیح کېږي. د هغې وجه دا ده
چې کوم سړی چې د جنابت په حالت کې نو دی په خپل اختیار د لاسه حدیث راغلی د ښځې سره یې کوروالی وکړو خو په خپله خوښه یې وکړو که نه او دې زنانه باندې چې دا حیض راغلی دا په خپله خوښه راغلی نه دا خو د الله طرفه پرې راغلی دویمه ده چې د جنابت وخت څومره خو یو څو ګنټې که نه د حیض ورځې خو اوږدې دي 7 ورځې 6 ورځې بعض زنانه 10 ورځې 9 ورځې او دا دومره ورځې ته څنګه د قرآن د تلاوت نه منع کړې دغه شان یو وجه دا ده که موږ یې د قرآن نه منع کړو نو د دې زنانه قرآن تیری بیا که دا استازی نو دا به څه چل کوي ډېرې مسلې راتلی شي منځ کې او 7 ورځې او 8 ورځې او 10 ورځې قرآن مراجعه نه کول والله د قرآن داسې هېرېږي چې ځان ته څه وایي موږ زه خپله تجربه درته دا ووایم په الله د قسم خورم چې کله ورځ دوه د قرآن د مراجعې ترتیب زما نه ګډوډ شي که نه نو بیا رانه غایتونه ګډوډ کېږي دا سبحان الله د قرآن ناشنا صفت دی یادېږي هم ډېر زر او هېرېږي هم ډېر زر دا عام چې کوم د انسانانو دا خبرې دي او کتابونه دي دا یادېږي زر نه خو چې یاد شي به هېرېږي زر نه او د الله سبحانه تعالی دا کتاب یادېږي ډېر زر او بیا هېرېږي هم بیا قشان ډېر زر نو صحیح خبره دا شوه چې زنانه د حیض په ورځو کې د قرآن تلاوت کولی شي خدای دې ساتي ګورئ دا مسله چې موږ ټوله بیانوو یعنې چې زباني وایي ګورئ قرآن له به لاس نه وړي ځکه اودس خو یې نشته قرآن له لاس وړله دا خو منه ده موږ مسله دا بیانوو چې قرآن تلاوت کولی شي او که نه نو که قرآن راغسته غواړي لاس ته به دستانې واچي یا په څه شي باندې په قلم په سرډکي باندې پاڼه به اړې راړې خو لاس به نه وړي ځکه چې حدیث کې دا راځي چې قرآن له به لاس نه وړي مګر طاهر یعنی په پاکۍ کې چې یو سړی پاک او اودس په حالت کې الله هم په قرآن کې دا خبره کړې لا یمسه الا المطهرون باقي یو حدیث دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما امام ترمذي ابن ماجه دوی راوړی په هغې کې دی چې لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن هغه زنانه چې په حیض کې او چې سړی د جنابت په حالات کې دوی به قطعا قرآن نه وایي او دا حدیث امام ترمذي ابن ماجه راوړی خو دا حدیث سندن کمزوری دی په دې کې یو راوي دی اسماعیل ابن عیاش او د اسماعیل ابن عیاش تلاسه دا روایت سره دا سندن کمزوری دی والله اعلم د هغې نه بس سوال یې ورور کړی دی هغه دا وایي دا خلک وایي چې مړی ولامبې نو بیا به لامبې دا خبره صحیح ده او که نه الجواب صحیح خبره دا ده د دلایلو په رڼا کې چې د مړي د لامبولو نه بعد لامبل د مستحب طریقه ده او لازم نه دی یو سړی راولګېد مړی ولامبو نو هغه ته موږ دا وایو چې غوره طریقه څه ده چې ته اوس ولامبې او که ویې نه لامبل نو ګناهګارېږي نه دا عبدالله بن عباس رضی الله عنه فتوا ده دغه شان عبدالله بن عمر عایشه رضی الله عنها هغو ټولو دا فتوا ده شیخ البانی رحمه الله وایي چې د هغه سړي دپاره دا مستحب دی چې غسل وکړي کوم سړی چې مړی ولامبوي حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي او دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی امام ترمذي من غسل میتا فلیغتسل چا چې مړی ولامبو نو غسل دی وکړي کیدای شي تاسو په زړه کې څه خبر راغلی الله اعلم که څوک ویښي د هغه په زړه کې به خبر راغلي امر وکړو رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک مړی ولامبوي لامبي نو به موږ څنګه وایو چې دا مستحب دي 2 روایتونه نور دي د هغې د لاسه ځکه دا علم چې دی که نه د دې زده کول ګران کار دی مګر دی چې الله توفیق یې او د الله رحم او کرم وي دا مسله داسې نه چې یو ځای کې دې وکتو اوس ځان سره دې یعنې مثال چې تا سره به کور کې سنن ابي داود پروت دی ترجمه یې ده او سم ورته خوشحاله رواج غصوبۍ کې دی چې وایي غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کله مړی ولامبوي بیا به غسل کوئ او بیا دې فتوې شروع کړئ دغه ټول دي ګناهګار ګوره کوم چې نه لامبي او په هغه علماو دې هم فتوې ولګول پاکستان کې یو کس دی کتابونه ډېر ګوري نو هغې ورځ څه خبر روانه شوه د دې چې دا سپین ویښته سره کول زیړول د دې څه حکم دی نه هغه وایي چې څوک دا ویښته نه سره کوي او نه زیړوي نو دا دغه فتوا وي دا یهودی دی او نصرانی دی بیا ما پوه کوو نو ما ورته دې شوي مې ګوره ته په دې مسله باندې پوه شوی نه
ما ته ستا نه به ښه پوهېږم ته وایي په دغه الفاظ وایي ته په مولیانو کې ګمراه یې. ما څنګه وایي د رسول صلی حدیث ته ورته وایي چې ما رسول صلی څه وایي رسول صلی چې د یهودو نصارو مخالفتو کې ګیرې یا سرې کوي یې زیړې کوي. ما نور وایي نور څه او د رسول حدیث ما نور وایي نور څه او د رسول حدیث ما نورې خبرې مشتي کنه ته جاهل خو نه پوهېږي کنه. بیا مو دغه حدیثونه واورول د رسول صلی وسلم نه ثابت دي چې دغه به ګیره کې بعض ویښته سپینو صحابه کرامو ټولو به ګیرې نه سرې کولې نه به یې زیړولې ډېر به کې داسې وي چې د هغوی ګیرې به سپینې وي. نو دا ټول هر څه چې را جمع کې مسله دا راووته چې زیړول سپینول زیړول سره کول ښه طریقه ده خو که څوک یې ونه کړي نه ګنهګارېږي نه. دغه شان دا مسله ده. دا حدیث خو شتي خو دوه روایتونه نور دي. یو حدیث دی امام حاکم رحمه الله راوړی عبدالله بن عباس رحمه وایي عبدالله بن عباس وایي تاسو چې کله مړی ولامبوئ نو بیا د هغې د لامبولو د لاسه په تاسو باندې غسل نه لازمېږي. فإن میتکم لیس بنجس دا مړی څه پلید خو نه و چې تاسو لامبئ. دویم حدیث عبدالله بن عمر دی امام دارقطني رحمه الله راوړی وایي موږ به د رسول صلی په زمانه کې مړي لامبول فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل نو چا بیا ولامبل او چا به ونه لامبل. نو دا حدیثونه چې را جمع کې نتیجه دا راووته چې لامبل غوره دي خو که څوک ونه لامبي نه ګنهګارېږي نه. والله اعلم. د هغې نه بعد یې ورو سوال کړی د هغه ده چې یو سړی ځوان هلک دی او په ځوانۍ کې په کم عمر کې د هغه ویښته سپین شي دې ویښتو له تور رنګ ورکولی شي او که نه. الجواب جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وایي اوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة. ابو قحافه پر رسول الله پسې راوستی شو. ابو قحافه څوک دی؟ ابو بکر صدیق رحمه پلار دی. خپل نوم یې څه دی؟ عثمان. عثمان دا د ابو بکر صدیق رحمه پلار دی او د ابو بکر صدیق خپل نوم څه دی؟ عبدالله. عبدالله زوی د عثمان خو دا زوی مشهور به ابو بکر دی او پلار مشهور به ابو قحافه دی. نو ځکه ډېر خلکو ته خپل نومونه نه دي معلوم. ابو قحافه راوستی شو پر رسول الله پسې د فتح مکې په موقع باندې او د سر او د سر د ویښتې او د ګیرې د ویښتې تک سپین یو پکې هم تور ویښته نه. ناول خو رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي ابوبکر صدیق ته وایي ابوبکر موږ ته به دي موږ به تللی سړی مشر دی. هغوی نه رسول الله پسې به راشي د رسول صلی الله علیه وسلم عاجزي تواضع انکساري. دویمه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي غیروا هذا دا بوډاوالی دا بدل کوي بشی هر شی باندې چې بدلوئ واجتنبوا السواد خو یاد ساتئ چې تور رنګ ته لرې ساته. ګور عام اجازه دې ورکو بیا دې تور خاص کو وي تور نه. دغه شان یو حدیث کې درجه عبدالله بن عباس څخه روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد. وی آخر زمانه کې قیامت ته به نږدې داسې خلک راشي چې د تور رنګ به ډېر لګوي. سبحان الله دا وخت دی او دا تور رنګ دومره بد ښکاري لکه ښه صفا پته لګي چې دې سړي رنګ لګولی. نو پته چې څوک پې دوکه کوي هسې ورته کېدي ځان خوشحالوي شیشه کې ورته ګوري ځان خوشحالوي چې وینه لا یې ځوانې په دې څوک نه ځوانېږي. الټه دا تور رنګ چې کم قدرتي او کم دا چې لګوي دې دواړو کې ځمکه اسمان فرق دی. بیا هغه ویښونه چې کله سپین شي زر نو د هغې بیا بل شان بد ښکاري. بیا ښه سبا پته لګي چې رنګ یې ورکړی. رسول صلی الله علیه وسلم آخر زمانه کې به داسې خلک پیدا چې به ګیرې تورئ که حواصل الحمام لکه د کوترو د ججوري نه دغه شان به ښکاري. لا یریحون رائحة الجنه جنت ته تله خو پرېږده د جنت بین به پې هم نه لګي. دا څومره څه حدیثونه دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم ان احسن ما غیر به الشیب الحناء والکتم. امام ترمذي حدیث راوړی وایي د سپینوالي د بدلولو لپاره ښکلې طریقه دا ده چې سړی نکریزه استعمال کړي یا کتم. دا کتم داسې بوټی دی چې دا د تور ته نږدې تور نه وي خو تور ته نږدې
لکه دا خړ رنګ چې ډېر تیز کې تور ته نږدې شي دا داسې نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ویښته تورول دا د ځوان هلک دپاره او د بوډا دپاره د ښځې دپاره دې ټولو دپاره دا حرام دی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې واجتنبوا السواد د تور رنګ نه ځان لرې ساتئ که د تور رنګ سره بل رنګ مکس کی او هغه به تور پاتې نه شي نو بیا صحیح ده به پکې هېڅ حرج نشته خو چې تور رنګ د بل رنګ سره مکس کی ښه نن سبا د والعیاذ بالله د بعض هلکانو هسې برایانه هلکان دي او د جنکو د انګریزانو ته کتلي نوي طریقې شروع کړي نیم ویښته قشقاشي رنګ کي نیم ویښته ژیړ رنګ کي او نیمې زیړ کړي سپین کړي نیمې سره کړي لیدلي دي که نه وي نو دا باتفاق العلماء حرام کار دی که دې کې تور رنګ شتیم نو خو دا کار حرام دی دې لاسه کې چې دا د مسلمانانو طریقه نه ده دا طریقه په اصل کې د چا ده دا د یهود او د نصاراو طریقه ده والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې یو سړی ناسي قرآن تلاوت کوي نو په ده باندې به سلام اچوه او که نه او چې سلام پې واچوه نو جواب به راکوي او که نه الجواب صحیح خبره دا ده چې سلام به پې اچې او دی به جواب درکوي او په هغې کې یو حدیث ته وایم امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی او صحیح حدیث دی د عقبه بن عامر رضی الله عنه وكنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن من رسول الله بجمعات كناس القرآن ومويه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا بمنجا السلام واجه فرددنا عليه السلام ونقول جواب ورکو هر مسئله اشتی قرآن حدیث کی اسڑے کوشش کی محنتو کی دی رویستو او دزان پو کول بیا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتو کو وید اللہ دا کتاب یادوئی تعلموا ازده کی او پوخ یاد کی او رسول الله متدام وی خپل اوازونه په خواږه کی یعنی به خوږ اواز کی وای بیا د رسول الله وی هغه رب مې قسم لري چې پلاس کی چې زما ساده دا قران دومره زر د ذهن نوزي دا هغه اوخ نه دی زرزي اکم اوخ ته چې پړې نه چولې کولاو دی ودرولې وغلاړ شي څنګه چې د اوخ لاړ شي د غشن د قران د ذهن نوزي دا غوخ د تلونو زر د وزي دلیل په دی باندې چې قران زر د سړی نه یریږي نو په کار درې چې سړی مضبوط یادې وخت په وخت دغه مراجعه کوي نو د دینه د ثابت شوا چې سلام باچم او د سلام جواب بم ورکړي او شیخ البانی رحمه الله الله سبحانه وتعالى په رحمه کې اغم دا مسله چې کله دغه حدیث د عقبه بن عامر د ذکر کړی دغه نه باندې بیا دغه خبره کړې ده چې د دین د ثابتېږي چې کم سړی قرآن وایي په هغه باندې به سلام اچي او هغه به هم چې دی نو د دې جواب ورکوي او بیا شیخ رحمه الله دا وایي چې د دې خلاف ورزي په رایې سره نه کېږي چې سړی عقل استعمال کړي چې دی قرآن ته ناست بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې هغه په منځه باندې ولاړو صحابه کرام رالو په هغه باندې سلام واچو هغه له په اشاره باندې جواب ورکړو نو سړی چې په منځ کې ډېر مصروف دی که قرآن تلاوت چې کوي ډېر مصروف دی دا په منځ کې چې ډېر مصروف دی افشو السلام رسول صلی سلام څه کوي خور کوي صرف یو ځای رجال د منه راغلی کوم ځای دی چې کله اودسمات دی سړی ناسي دا بس ځوانان وی ډوډۍ چې خوري نو نه به سلام اچي او نه به خبرې کوي چې کار ښه کوي چې کار ښه کوي قیسې کوي کنځلې بدې ردې هر څه به وي خو سلام ټکی به نه وی کرانه نه ورته ووایي چې سلام علیکم مړ چې روټۍ د څوک نه څوک به سلام اچي تا چې داسې دومره وایي چې مړ روټۍ د څوک نه سلام تا به ورته وعلیکم سلام ویلی وی که نه خو داسې د ځان نه یو قصه یو خبره جوړه کړې ده دې څه اصل نشتي والله اعلم د هغې نه بعد یو سوال دی د جمعې د منځه نه مخکې سنت شتي او که نه دا مسله بار بار زمونږ خلک تپوسي په درسونو کې په نورو طریقو سره په هر ځای غالبا زمونږ دا خلک دا تپوس کوي د دې مسلې جواب اوري زړه په مطمئن ساتي هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت
چې هغه د جمعې د منځه نه مخکې سنت کړي یا یې موږ ته ویلي او دغه شان د صحابه کرامو نه نه دي ثابت چې هغوی د جمعې د منځه نه مخکې سنت کړي داسې سنت لکه د ماسپښین د منځه نه مخکې چې کوي. دا مسله شوه. دویمه دا بعض وایي موږ دا سنت د دې لپاره کوو چې د ماسپښین د منځه نه مخکې شتي نو دلته هم کوو. جواب د جمعې مونځ ځان له دی د ماسپښین مونځ ځان له دی د دې ځان له احکام د هغې ځان له احکام دي. دلته دا خطبه پکې ولیکئ او خطبې ته ورناسي ولې د دې منځه لپاره چې راځي لامبې به ولې به خوشبو استعمالوي ولې به دا کوي ولې به دا کوي ډېرې خبرې دي. دا مونځ جدا دی هغه مونځ جدا دی هغې قیاس په دې باندې نه کوي دا سره ماسپښین مونځ خو نه دی. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله د کور نه راووتو د حدیثونو نه دا خبره واضحه ده رسول صلی الله علیه وسلم چې به د کور نه راووتو د جمعې په ورځ نه ډایرکټ به څه ته وختو منبر ته وختو بلال رضی الله عنه به بانګ وي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله بانګ به ختم شو نو خطبه به یې شروع کړه او که چېرته د جمعې د مانځه نه مخکې سنت وې نو رسول صلی الله علیه وسلم به اول څه کولی سنت کولی. که څوک دا اعتراض موږ باندې وکړي چې کېدای شي په کور کې کړي ته دې څه خبرې دا کوم چې حدیثونو سره نه لګي دا سره جوابونه ډېر خطرناک وي کېدای شي په کور کې کړي نو موږ ورته دا وایو که کړی وې د بیبیانو به ویلو چې رسول صلی الله علیه وسلم چې به جمعې مانځله وتو نو دلته به یې 4 رکعاته وکړو. ولې ځکه چې د نورو مونځونو یې ښه صفا ویلي رسول صلی الله علیه وسلم به د شپې تهجد داسې کول ویتر به یې داسې کول د نورو مونځونو دا سنت یاد کړي وي دا به یې داسې کول دا به او د دې تذکیره نه ده کړې چې تذکیره یې نه ده کړې مطلب دا شو چې رسول صلی الله علیه وسلم نه دي کړي. بیا د هغې نه بعد دې مسلې ته راځو چې جمهور العلماء یعنی غالبا علما او امامان دا وایي چې د جمعې د مانځه نه مخکې سنت دا نشته او نفلي مونځ چې څومره کوې دا جایز دی. امام البانی رحمه الله ډېره ناشنا خبره کړې د هغه د ذکر کوم د فایدې دپاره. شیخ البانی رحمه الله وایي د غټو غټو امامانو چېرته د دې خبرې تذکیره نه ده کړې چې رسول صلی الله علیه وسلم د جمعې د مانځه نه مخکې څه کړي وي سنت یې کړي وي. نو دا کوم خلک چې د جمعې د مانځه نه مخکې سنتونه کوي للرسول اتبعوا وللائمه تقلدوا وی نه د پیغمبر تابعداري وکړه نه د پیغمبر د تابعداري نه تقلیدو موږ مقلدین نو وی نه تقلید وکړو یعنی دواړه ونه کړو که تقلید کینو مشران امامان خو نه دي ویلي نه د پیغمبر خو ته پرې بس باندې پیغمبر د نوم ښه نه لګي کنه ښځه صحیح شوه د پیغمبر خبره مه بیانوه د مذهب خبر نو د مذهب تقلید دې م ونه کړو هغه ناشنا خبره کړې وی نه د پیغمبر ومنل نه تقلید وکړو. بیا وایي چې بل قلدوا المتاخرین دا وایي د اوسنو علماو خبرې دي نږدې وخت کې هغوی دا وایي چې د جمعې د منځه نه مخکې سنت شته مشرانو علماو پخوانو دا خبره نه ده کړې. نو شیخ البانی رحمه الله وایي ډېر په تعجب کې شم لمقلد یقلد مقلدا چې یو مقلد دی تقلید کوي د مقلد دا وایي ناشنا خبره د امام تقلید کوو د مولا تقلید کوو بیا هم څه خبره ده چې پوهه یي نو ته ځان له یو مقلد په تقلید پسې راوړې چې هغه سره خپل دلیل هم نشته. نو صحیح خبره دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دا نه ثابت. که څوک دا ووایي چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به امام ترمذي دا روایت راوړی دی انه کان یصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 عبدالله بن مسعود جمعې د مانځه نه مخکې 4 رکعاته کول وروسته به یې 4 رکعاته کول. امام ابن حجر رحمه الله وی دا حدیث سندن کمزوره او امام ترمذي هم دې طرف ته اشاره کړې ده چې دا کمزوره نو کوم سړی چې د جمعې منځله راشي مستحب طریقه دا ده چې د څومره مونځ کولی شي ولیکي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث سلمان فارسي رضی الله عنه چې تاسو کې یو سړی د جمعې په ورځ ولامبي او چې څومره ځان پاکولی شي پاک کړي او تیل ولګي او خوشبو ولګي او به جمعات ته راشي او د 2 کسانو په منځ کې جداوالی نه راولي ثم یصلي ما کتب له او به دومره مونځ کې څومره چې الله د به قسمت لیکلي بیا به رسول صلی داسې ویلی چې بیا 4 رکعته سنت وکړي وی نه وي چې څومره د به قسمت کې بیا غلی کیني کله چې امام خطبه کوي الا غفر له ما بینه وبین الجمعة الاخرى د دې جمعې او د روانې جمعې پورې چې څومره ګناهونه دي دا به ورته الله وبخي. خبیدی ته وګورئ د عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا ثابت دي چې هغه به د جمعې د مانځه نه مخکې 12 رکعاته کول. عبدالله بن عمر به 12 رکعاته کول. عبدالله بن عباس به 8 رکعاته کول. د بعضو نه 4 بعضو نه 6 دا چې اختلاف پکې راغلی دلیل دی په دې باندې چې دا سنت نه وي دا څه دی
نفل لی. نو د جمعې د منځه نه مخکې سنت دا د رسول صلی الله علیه وسلم قطعا نه دی ثابت، او نه د صحابه کرامو او نه د پخوانو علماو دا قول دی د مشرانو امامانو. او د جمعې د منځه نه بعد یا 4 رکعات او یا 2 رکعات. حدیث کې د راځي امام بخاری امام مسلم رحمه الله راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انه کان یصلی بعد الجمعه رکعتین، رسول صلی الله علیه وسلم 2 رکعات لمونځ کو په کور کې. او په بل حدیث کې دا راځي عبد الله بن عمر په صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم چې بتاسو کې څوک د جمعې د منځ نه بعد سنت کوي نو 4 دي کوي. نبی علماء دا وایي چې د دوه حدیثونو په دې سره جمع کو چې د 2 رکعات حدیث چې کوم دی په دې کې د کور ټکی دی، نو چې څوک کور کې کوي نو 2 رکعات دي کوي، او که څوک جمعات کې کوي نو څو به کوي 4 رکعات به کوي. والله اعلم. ګوره د اذان دا مسله د جمعې د منځه نه مخکې د حدیث ده د عثمان بن عفان رضی الله عنه دا ثابت دی چې دا دویم بانګ د جمعې ده دغه زیات کړی، او دا په هغه وخت کې چې کله خلک ډیر شو بازارونه ډیر شو نو هغه دا وایي چې د جمعې د منځه چې کوم خپل بانګ دی د دې نه مخکې به بل بانګ ویلی کېږي په زوره علاقه کې چې دی بازارو هلته به ویلی کېږي چې خلک ځان تیاري لمبلو ته او بې منځه ته راځي. اوس د علماو په دې مسله کې اختلاف دی. بعض علما دا وایي چې دا به د همیشه دپاره کوي ځکه چې عثمان بن عفان رضی کړی دغه طریقه ده او رسول صلی الله علیه وسلم چې د خلفای راشدینو طریقه باندې عمل کوي. او بعض محققین علما وایي لکه زموږ د دې سلفیانو کم مشران علما چې دي محققین هغو دا وایي چې عثمان بن عفان رضی الله چې دا کار کړی د ضرورت دپاره کړی، نو موږ به هم داسې وایو که ضرورت وو نو کوو به، او که ضرورت نه وو نه به یې کوو. د رسول صلی په زمانه کې دا بانګ نه دی ویلی شوی، د ابوبکر صدیق رضی الله په زمانه کې نه دی ویلی شوی، عمر بن خطاب رضی الله په زمانه کې نه دی ویلی شوی، ضرورت نه. عثمان بن عفان رضی الله په زمانه کې ضرورت وویلی شو، نو اوس به هم داسې کوو که ضرورت وو به یې کوو. نو هغه وایي چې نن سبا دا سپیکري د اواز هر ځای ته رسوي. بله دا چې د هر چا سره ګړۍ ده ټیم ورته معلوم وي چې د جمعې د منځه ټیم دې ځنې شروع کړي. درېیمه ده که د هغه په طریقه باندې بیا عمل کړي نو دا بانګ هم بیا په بازار کې په جومات کې به نه ځکه چې خو په جومات کې دا بانګ نه دی ویلی. نو صحیح خبره دا ده که څوک په دې خبره باندې ولاړي چې موږ یې کوو ځکه چې عثمان بن عفان رضی کړی نو موږ ورته هېڅ نشو ویلی، دې کې هېڅ حرج نشته، د سنت عثماني د عمل دې پې کوي. او که څوک دا وایي چې نه عثمان بن عفان صحیح تابعداري ده چې هغه د ضرورت دپاره کړی موږ به هم د ضرورت دپاره کوو، نو د دوی دا خبره زوروره ده، خو دومره ده چې پر نورو علماو باندې موږ دې رد نشو کولی چې تاسو بدعتیان یې یا تاسو ګمراه یې. نه، هغوی عثمان بن عفان کړی موږ یې کوو هېڅ خبره نه. خو که څوک داسې وایي چې موږ یې نه کوو ځکه چې ضرورت یې نشته نو په هغو باندې هم داسې په سختۍ سره رد نشو کولی ځکه دا خبره هم زوروره خبره ده. او دا داسې مسله نه ده چې سړی به یو بل پسې بدې ردې وایي او یو بل ته بدعتي وایي. او دا سوچه دروغ دي دا خلک چې په موږ باندې وایي چې دوی چې عثمان بن عفان رضی دا یو بدعت راویستی ده او دا یې داسې راویستی، دا صرف دې دپاره چې د عوام متنفره کړي چې د عوام د حق وانه وري. مسله موږ واضح کړه، مسله دغه وکړه چې ما بیان کړه، که څوک پې عمل کوي او که څوک پې عمل نه کوي. یو سړی پې عمل کوي د عثمان بن عفان طریقه وه ښه ده کوه پې وایه دغه باندې. یو سړی وایي نه موږ د ضرورت په وخت کې وایو څنګه چې عثمان بن عفان ضرورت په وخت کې ویلی هم صحیح. والله اعلم. دا خبر هم بار بار بیان کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې د سړي غوره مونځ هغه په کور کې دی سوای د فرض مانځه نه. عمل په دې باندې پکار دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي د کورونو نه مقبرې مه جوړوئ، مونځ پکې کوئ، قرآن پکې وایئ. نو دا سنت مونځ چې دی دا غوره طریقه ده چې سړی په کور کې وکړي. دروي چې درود شریف بغیر او د سویل شي او کنه بالکل ویل شي، او د الله ذکر دی او د الله ذکر په هر حال کې کولای شي. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.